قبر د آخرت د پوهونو لومبی پوړی ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا قبر چې دی یا خو روضة من ریاض الجنه د جنت د باغچو باغچه ده و اما حفرة من حفر النیران او یا د اورونو د کندو نه د اور یو کنده ده. دا د حضور پاک مبارک وینا ده. ډېر خلک په دې سوچ کې دي او په دې فکر کې دي چېرې د قبر د عذاب دا به څنګه دا خو مونږه د عقل نه لغوندې دا خبره لرې غوندې ښکاري. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اقبر المیت اتاه ملکان، چې کله مړی قبر کې کېښودلی شي نو دوه فرشتې وله راشي. هغه دوه فرشتې څنګه اسودان تکې تورې وي، ازرقان شنې سترګې وي. دا دې دپاره چې د ده د شکل د هیبت وي نو دا هیبتناک شي چې څوک وویني نو دا ځان له عذاب دی. کلي ویریږي ښه مضبوط یره پرې راشي. تورې وي او شنې سترګې وي. یقال لاحدهما، یو ته نکیر وي او للابل ته منکر وي. ناشنا دي، بلد نی بلد انسان که ډېر هیبتناک شکل وي خو په سړي ته هیبت نه راځي. او چې ذهن تیاره دی، ذهن پردیسي دی، ملګري هم در سره نشته، لاس او خپې دې هم تړلي شوي دي، کار نه کوي، او بیا داسې هیبتناک شکل باندې فرشتې هم راشي او څوک هغه ته پېژنې نه نو په زړه کې نور هم هیبت راځي. دو فرشتې دې سړي له راشي د ده نه تپوس کوي، درې خبرې ته تپوس کوي. یو دا چې ستا رب څوک دی، من ربک. نبي علیه السلام فرمایي که دا سړی نیک دی او په دنیا کې د الله ربوبیت منلی دی نو دی به وایي چې ربي الله، زما رب الله دی. که لږ ډېر نیک و د الله صفت به مو کي ربي الله الذي خلق السماوات والارض، هغه ذات زما رب دی چې هغه ته الله وایي او د اسمانونو او ځمکې پیدا کړي دي، نهرونه پکې پیدا کړي دي، غرونه پیدا کړي دي. د الله د صفتونه به وکړي. بیا به د دویم نمبر تپوس کېږي چې د نبي علیه السلام متعلق ما تقول فی حق هذا الرجل. حضور پاک مبارک به ورته روزه مبارکه ښکاره کي یا د هغه شکل به ورته فوټو یا تصویر یا مثالي شکل به ورته ښکاره کي. یا بعضې علما وایي چې ده ته خو پته ده چې دا کوم انسان تپوس مانه قبر کې کېږي نو تعمیه په سوال کې خلک پوره ښکاروال هم بعضې وخت کې نه کوي. هغه سړی چې تا ته پته وه چې د هغه متعلق به مانه قبر کې سوال کېږي د هغه حق دی سوی، هغه څوک دی؟ نیک سړی دی نو دی وایي هو محمد صلی الله علیه وسلم. بیا به وایي هو محمد صلی الله علیه وسلم، هو محمد صلی الله علیه وسلم. د کوم انسان چې تاسو تپوس کوئ دی نوم دی جاءنا بالبینات والهدى. موږ له خدای پاک آیاتونه یا معجزې راوړلي دي یا ښکاره دین یې راته راوړلی دی، ښکاره د خدای نښې موږ ته ښودلي دي او هدایت یې راته ښودلی دی نو موږ هغه اتباع وکړه، ورپسې روان شوي. تپوس به کېږي چې دین دې څو، د کوم دین لاندې تا ژوند تېر کړی دی؟ یهودیانو خپل دین دی، د یهودیت متعلق ژوند تېری. عیسایان د خپل دین مطابق د هغې خپل دین دی. او دارنګې د مکې مشرکان یا دې زمانه کې چې کوم هندوان دي، بت مت والا دي، د هغې خپل دین دی. زمونږ څه دین دی؟ تا دنیا کې چې ژوند تېرو، د ژوند د تېرولو چې کم طرز دی، طرز زندگی د انسان د ژوند د تېرولو چې په دنیا کې د ژوند په کوم انداز چلی، هغه انداز دی څو؟ نو الحمدلله مونږ خو چې دنیا کې ژوند تېرو نو مونږ د الله د منشا مطابق تېرو. مونږ چې کوم دایره کې دننه روان یو هغې دایرې لپاره مونږ ته الله یو نوم یې ښودلی دی، هغې ته اسلام وایي. دی وایي دین زما اسلام. دنیا کې چې ما کوم ژوند په کوم نقشه کې تېرو هغې نقشې ته اسلام وایي. دنیا کې چې ما ژوند په کومه دایره کې دننه تېرو د هغه دایرې دننه نوم اسلام دی. دنیا کې چې په کوم بلډینګ کې ما ژوند تېرو د هغې روحاني بلډینګ نوم اسلام دی. خو د مارونو دا جواب به څوک، دا ټیک جوابونه به څوک ورکوي؟ دا هغه څوک چې د الله د ربوبیت دنیا کې د هغې مطابق ژوند تېر کړي او د الله ربوبیت یې منلي. ګورئ چې زما پیدا کوونکي، زما لویونکي، د دې حیواناتو پیدا کوونکي، لویونکي، د اونې بوټي کمال ته رسونکي الله دی. د الله ربوبیت ده منلي. او که دې وایي چې نه مړه بس خدای پیدا کړم ټیک ده خو رزق به زه ځان له پخپله لټومه نو که بس ما منډې ترلې والې خو ډوډۍ به میلو شي
او که بالفرض دا تجارت او دا دکانداری او دا کارخانه مې جوړه نه کړه نو دا ډوډۍ به ما ته نه میلاویږي. ټیک ده چې انسان به خپل کسب کوي، منډې به وایي، دې نه بغیر د انسان ژوند فضول دی. انسان الله پیدا کړی دی لري چې خپل کسب وکړو، خپله منډه ووه، خو دا به نه وی چې دا روزي زما دا په دې کارخانه کې ده او دا په دې تجارت کې ده او دا په دې تنخوا کې ده. وی نه، دا ظاهري مال اسباب مقرر کړي دي، نور زما روزي په دې تجارت او کارخانه کې الله اچوي. که الله وغواړي خو وابهیچی داله، او که الله ونه غواړي هېڅ به راله وانهچوي. او که الله وغواړي خو تنخوا به والم، فایده به ترې ما ته میلو شي، او چې الله وغواړي تنخوا به مې جیب کې غل به یې رانه وباسي. که الله وغواړي تنخوا به والم نو زما به میاشت ښه تېره شي، او که الله وغواړي چې کور ته راشم داسې بیماري به پرتې کې به ټوله په ډاکټر لاړه شي. دا انسان به دا صحیح جواب ورکوي. او د پیغمبر علیه السلام متعلق به صحیح جواب هغه څوک ورکوي چې په دنیا په ژوند کې د نبي علیه السلام پوره تابعداري کړي. دا پیغمبر د په حیث د دیني پیژندلي کې دا د مکې یو شخصیت دا نه کې دا یو ډېر لوی عظیمه هستي ده. بېشک دا اشکال دا نشته، نه په دې به پیژني چې عظیمه هستي هم ده، د مکې اوسېدونکي هم دی، نبي آخر الزمان هم دی، خو الله زما د هدایت لپاره لیږلی دی، نو زه به د هغه د هدایت تابعداري کوم. او که نه د هغه د هدایت تابعداري دې ونه کړه او د اغیارو تابعداري دې وکړه، مال هغه خو ما ته ګیره وایي او ګیره خو هسې بدنومه او بېډوله غوندې شی دی، د انګریز غوښه دې وکړه، هغه دې ځان ته هغه شکل دې ښه وګڼه. ماله دا ټیک ته چې د پیغمبر خو موږ ته دا منځونه او دسونه ویلي دي، او ماله دا به اوس دا په ناسته ډوډۍ او دا مونځ او دست او دا څه ورته ویلي کېږي چاره دامون او دا ماله څه زړې خبرې دي. او دا انګریز سره او اغیارو سره کېناستې او د هغې خلکو تهذیب دې په لاس کې واخیسته، د هغې په شان د بیزوګانو د حیواناتو خوراکونه کې هغه تشبیه دې وکړله. نو پوه شه چې هسې په خولې د پیغمبر اتباع کوې، خو په حقیقت کې د هغه تهذیب، د هغه راوړل شوي دین، د هغه شکل او د هغه عقیده او عمل دې زړه ته نه دی پروت دی، د انګریز هغه زړه ته پروت دی. دا صحیح جواب نشي ورکولی. دین سره اسلام چې کوم اصول دي د هغې د دایرې لاندې تا خپل ژوند تېر کړی دی، سر دې پې بار نه دی. ادخلوا فی السلم کافه، الله وایي چې په اسلام کې داخل شه خو چې یو ګوته دې هم بار نی، معمولي غوندې دا لږ غوندې یو خپا یو ګوته د سر ویښته هم تې بار نی، چې د اسلام څومره نقشه ده ستا د عقیدې متعلق اسلام وایي چې هغه وساتې، عمل درته څه وایي هغسې وساتې، اخلاق درته څنګه وایي چې هغسې اخلاق وساتې، او درته کردار چې کم ښیي چې هم هغسې کردار وساتې. بیعه څنګه کې، اخیستل څنګه کې، خرڅول څنګه کې، دوکانداري څنګه کې، بل سره مزدوري دیالي څنګه کې، د بل نه دیالي څنګه اخلي، ښځې سره به څنګه ژوند تېروي، ښځه خاوند سره به څنګه تېروي، بچو سره به پلار څنګه تېروي، مور به ورسره څنګه تېروي، بچي به مور او پلار او ښځې سره څنګه ژوند تېروي، ګاونډي سره به څنګه تېروي. دا ټوله د اسلام نقشه ده. چې دا د اسلام نقشه دې منلې ده نو ته به ټیک جواب ورکړې، که دې نه منلې ټیک نشې ورکولی. بیا به څه وایي هغه فرشتې، نبي علیه السلام مبارکه فرمایي د الله د طرف نه به یو اواز ورته وشي چې د انسان ته د جنت بستره راوړی لاندې ورته واچوي، او دې انسان ته د جنت یو کړکۍ کولاو کوي چې دی ورته ګوري او دی ورته خوشحاله. لکه د پخواني بادشاهان به محل کې ناست او مخامخ به ورته اوبه او چیني او دا که دغه به ورته ښکارېدل، دا څه ورته ویلې کېږي باغونه، دقسې جنت کړکۍ ورته کولاو کوي چې دی هر وخت دا چمنونه ویني او دا کشته اوبه ویني او د جنت دا خوشحالۍ ویني، او یو بله کړکۍ م ورته کولاو کوي چې په هغې د جنت نه یخې هواګانې او خوشته خوشبویه ورته راځي، او فرشتې به ورته وي نم اوس اوده شه، داسې لکه یو میلمه عزتمن میلمه چې اوده کېږي، نوې میلمه راغلي اوده کېږي، هغسې ښه مزېدار اوده شه، او یو ټیم به راځي که خیري په هغې کې به دې راپاڅو د خوب نه، او دا چې کومې خوشحالۍ ته په سترګو ښکاري دې ته به ور روان شي. نبی علیه السلام فرمایي دا قبر خو پوټینې تنګ غوندې دی، دا به دته دومره اوږد شي کمد دل بصور لکه څومره چې د نظر لګي، دامره به ورته دا قبر فراخه شي او دی به خوشحالی. او بعضې به داسې نیکان وي چې دا فرشتې وله راشي نو دی به پاس شي، داسې لکه د خوب نه پاس شي، سترګې به مږي، او فرشتې به ورته وي تپوس ته نه کوو چې پرېمې دی مازدیګر وخت یې مونځ رانه قضا کېږي، مونځ وکړم هغې نه پس به بیا خبرې اترې کوو.
داسې نیکان او صالحان به پکې او کم انسان چې د الله نه لرې دی، کم انسان فاسق و فاجر دی، کم انسان لعنتي دی، هغې له چې کله دا فرشتې راشي په دې سخت شکل کې وختي درته مه ووایي. دې نیک له چې راځي په ښکلي شکل به راځي، په مزېدار شکل به راځي. بشیر او مبشر بعضې علما وایي ورته وایي زیرې وله ورکوي، بد له به په دا تور شکل او په دا شنو سترګو کې راشي او تپوس به ترې کوي مر ربکا، رب دې څوک دی؟ دی به وایي ہے لا ادري، نه پوهېږم. که په دنیا کې د مسلمان نه اورېدل هم دې خوالته به تېر شي، دومره هیبت هیر به شي. ما تقول فی حق هذا الرجل، د نبی علیه السلام متعلق چې تا ته به خلک ووایي چې قبر کې به یو شخصیت تپوس کېږي، د هغه شخصیت متعلق څه وی؟ ہے لا ادري، نه پوهېږم. دین دې څه دی؟ د کوم دین لاندې ژوند تېر کړی دی؟ د خو د اسلام سره هېڅ تعلق نه دی ساتلی. د خو انګریزي تهذیب خوښ، د خو روسي تهذیب خوښ، د خو اسلامي تهذیب نه و. دلته خو د اسلام بیکورډ ورته دي وایي، یو زوړ فرسوده نظام ورته ښکارېده. دلته خو دا مونځ او داسې یو زیاتي غوندې شی ښکارېده. دلته خو د حج او روژه او زکات دا زړې قصې یادېدې. دلته خو د پیغمبر علیه السلام تابعداري ډېره ګرانه ښکارېده. دی وایي ہے نه پوهېږم. هلکه دین دې څو نه پوهېږم. نبی علیه السلام فرمایي هغه فرشتې به څه چل وکړي؟ هغې به ورته وي لا دریته ولا تلیته. ای قمقله، نه دې د عقل نه په دنیا کې کار اخیستی و، عقل نه هم کار دی نو اخیستی چې کوم ذات پیدا کړې نو د هغه ذات به ته تابعداري کوې که دشمني به کوې؟ الله پیدا کړې ښکلې سترګې، مال دولت عزت یې درکړه، نو تا ورسره دشمني کړې ده؟ بېوقوفه ته په دې نه پرېږدي چې مرګ به راځي. تا څونه جنازې د ځان نه مخکې وړلي دي؟ دا سوچ دی نو عقل سره به دې سوچ کړی و که نه چې څوک چاله څه شي ورکوي نو حساب خو به ورسره وروستو کوي که نه. د هغه چې څوک چاله څه شي ورکوي نو د هغه خبره خو به مني که نه، هغه دشمني خو به نه کوي که نه. نو الله څیزونه درکول او درته ویې د سره حساب کوم نو تا په هغې سوچ نه کوو. عقل نه دې کار نه دی اخیستی، ولا تلیته، نه نقل نه دې کار نه دی اخیستی، کتاب دې نه دی لوستی، د بل چا تابعداري دې نه ده کړې چې بل چا پسې روان شوی وي. نو نه دې خپل عقل و نه بل پسې تللی، نه دې خپل عقل و نه دې کتاب لوستلی دی. نبی علیه السلام فرمایي چې یضرب بمطارق من حدید، د اوسپنو په څټکو به ووالي شي. الله دې موږ د اوسپنو په څټکو فیصیح صیحة، داسې چغه به ووایي، کړکې به ووایي، رولې به ووایي، چغې به ووایي، یسمعه من یلي الا الثقلین، بې د انسان او د پیري نه باقي به یې ټول څیزونه اوري. داسې غرض به ورله ورکوي. او دا یو غزار نن به شروع پې وشوه، والی کی زری کېږي به، بیا به سمیږي، بیا به والی کېږي، بیا به سمیږي، بیا به والی کېږي. او داسې یو چغه او کریکه به وباسي چې انسان او پیري نه ما سوا به یې ټول اوري. اواز به وشي د الله را طرف نه چې د دوزخ بستره ورته لاندې واچوی. دوزخ بستره څه شی دی؟ اور دی، اور. دوزخ نه ورته یو مزېدار روشندان کولاو کې چې هغه اصحاب بین او تو ورته راځي، او یو کړکۍ هم ورته دوزخ ته کولاو کې چې دی ورته ګوري او ورته به څه وایي چې قبر نه پاس دی که نه نو دقه دې ځای دې ورزیږول. الله دې موږ ساتي. زما ورور ډېر خطرناک سفر روان دی، مونږ پسې دنیا پسې ډېر هېڅ تیاري مونږ ونه کړله. په تېره جمعه کې درته ووایي پوټې چې دی نه چارسرې ته دی تیاري وله کې در جوړه بدله کوي، جیب کې در پیسې واچوي، زر کاغذ ځان ته ولیکي چې څه شی به راوړم چې ير مې نه شي، زر ګاډي له لاړ شي هلکه ودرېږه ګاډي څه وخت راځي کم دی ودرېږي. نو ګوره چارسرې پورې دی نو تیارې ورله کوي. موږ دومره لرې سفر په چقلو کې او په تیارو کې او په مارانو لړمانانو کې روان یو، داسې سفر را په سر دی، هېڅ تیارې وله مونږ ونه. زوین للناس حب الشهوات من الله قرآن شریف کې فرمایي بس انسان ته د خواهشاتو دنیا ډولۍ ده، بچي دی او مال دی او بلډینګ دی او دولت دی، دا ورته ډولۍ ده. لکه پتنګ ته چې دقه مخامخ بله ډولۍ ښکاري او ورشي پې، مونږ ته پتنګ قمقل ښکاري چې ای بې وقوفه چې ته دې بله فله ورشي نو ته پې څه کې برابره سوځې پې
هغه ته ډولې ښکاري موږ ورته څه وایو ای بې وقوفه پتنګه چې ورلې سوځې ته په دا بلب څه کې رڼا خو هغه چاله پکار چې کتاب ورته ګوري ته کتاب ورته ګورې څه رڼا خو هغه چاله پکار چې په رڼا کې د دنیا څه کار کوي نو ته د بلب سره څه کار کوې مه ورځه سوځې پې هغه ته ډولې ښکاري هغه وایي ایس نشته چې ورشي وزرې ته وسولي لاندې بیا پروت دی د چرمښکۍ او دا نور څیزونه یې وخوري دغه رنګې فرشتې مونږ ته ګوري مونږ ته دا دنیا ډولۍ ده لکه پتنګ ته کې اور ډولۍ دی هغې راپورې خاندي چې مه ورځه نیکبخته مه ورځه والا به دومره کوه چې څومره ستا وتاجت دی ستا د بچو وتاجت دی ستا د بیبي وتاجت دی زه دومره هم دله اجازت دی چې د نوسو دې وتاجت دی خو چې خدای ير نه کې نو کلوسو لغم کې نو د کلوسو بچو لغم کې نو د کلوسو لغم کې رښتیا ووایه زموږ د ملک دا بادشاهان او دا لوی خلک چې دا څومره ګټې کوي دا چا له ګټي هلکه ځان له ګټي نه دونه ورسره پرته ده چې هغه رده کي بچو له ګټي دومره یې ګټلې ده چې هغې د بچو د خدم کېږي نو څوله ګټي دومره مال دی دومره مال د دغې خلکو چې که دا لګوي او خواهشاتو باندې لګوي او سهار ماښام د خپل خواهش ډوډۍ خوري د نوسو مو سره کېږي هلکه کلوسو له ګټي یاره دا به ویم چې دې خلکو سره د ستا د بادشاهانو او د غټو خلکو سره دومره مال دی چې د کلوسو یم کېږي نو چا له ګټي اخرت خرابوي چا دپاره د نوسو دپاره د کلوسو د بچو دپاره هغې خلکو له ګټي چې نه دی دی ویني او نه به هغوی دی ویني دی به مړي چا به پیدا کړي لپه دوا به م ورپسې ونه کړي دا زمون سود دی تا خو د ګټې نه خدای نه منې کوي تا د تجارت نه قسم دی که خدای منې کوي تا د مال د ګټلو نه قسم دی که خدای منې کوي تا د زمیندارۍ نه قسم دی که خدای منې کوي تا د تجارت نه تا د موټر اخیستو نه نه منې کوي تا د کور جوړولو نه منې کوي او دونه راته وایي چې ما خو مه یره وکړم دا څه خو دله ما درکړي دي او د قبر له نه دی هلته به څه کوې نیکبخته دنیا له تیارې کوه نه دې منې کوم تیارې کوه نو چې دنیا نه تیارې کوې د دنیا ژوند دی د 80 کالو دی نو خو د کرونو کالو سفر دی نو هغې له هم څه تیارې وکتل دنیا د تیاري نه دی بلکل خدای نه منې کوي که څوک وایي چې موږ الله د تجارت نه منې کوي د دنیا د کوټې نه منې کوي د دنیا د موټر نه منې کوي بلکل د نه منې کوي کوه دنیا حلاله ګټه دنیا کې دې نه منې کوي لیکن د دنیا د 100 کالو غم کې نو د هغه زرګونو یرګونو کالو غم نه کوې دلته خو ځان له جنریټر لګې دلته خو ځان له ګیس راولي چې بجلي راته پیدا شي دلته خو ځان له پکې لګې ایئر کنډیشن لګې رله ځان له لګې بستره ځان له راوړې فوم ځان له راوړې قالین ځان له راوړې نو قبر غم نشته چې هلته رڼا پکار ده ستا به دی خو بل څوک قبر له نه دي ته به ځې کړ هلته د رڼا غم نشته هلته د جنریټر غم نشته هلته د بجلۍ غم نشته د ایسي غم د سره نشته هغه سفر کې د موټر غم نشته چې هغه سفر هم زه لږ مزېدار وکړم او ښه شته امن سره وکړم الله لوی سفر خطرناک سفر زموږ مخې ته دی نبی علیه السلام فرمایي یضربو اوبه والی شي د اوسپنو په سټکو چغې به وباسي مخامخ به دوزخ ورته ښکاري مخامخ دوزخ به ښکاري او مخامخ به ورته د دوزخ نه کڅوړه کولی شي بدبویي به پرې لګي او تو به پرې راځي او حضور پاک وفرمایل نبی علیه السلام مبارک وی دا ځمکه به پرې راغونډه شي او داسې به پرې راجوخته شي چې دا پختی به په یو بل کې ننوځي ګوتې مبارکې داسې کړې دا ګوتې د یو لاس په دې بل کې وردن نه کړې داسې به پختی به یو بل کې ننوځي او ځمکه به ورته څه وایي ای بنده دنیا کې خو زما د پاسه ګرځېدې او مزې دې کولې نن ما ته وسپارلې شوې اوس به درته پته ولګي چې زه تا سره څه عمل کوم راجوخته به شي او نیک انسان ته به ځمکه وایي ای بنده زما د پاسه ګرځېدې خدای دې یادو ډېر خوشحاله ومه زما د پاسه دې منځونه کوله نو تا نه د ډېره زیاته خوشحاله ومه زما د پاسه دې درود شریف وې ډېره درنه خوشحاله وم زما د پاسه د علم او د دین تعلیمي دې کوله او حدیث دې لوستل دین دې وې ډېره درنه خوشحاله وم اوس ما ته وسپارلې شوې که نه نو ته ګوره چې څه در سره کومه نو څه به ورسره کوي لږه به پرې راجوفته شي معمولي شان زور به وله ورکي لکه مور چې بچې سر له زور ورکي او بیا به ترې دومره فراخه کړي لکه د سترګو په نظر ورونو د قبر ژوند حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه څومره لوی شخصیت د نبي علیه السلام مبارک یو لور پرې واده و چې وفات شو بل یې ورپه نکاح کړه
چې هغه وفات شوه وایي که د ما درېیمه لور وي ابن عثمان ته په نکاح کړې وه عثمان چې جنتي دی یو ځل نه څو ځله نبي علیه السلام د عثمان رضی الله عنه متعلق د جنت زیری ورکړی دی خو دا عثمان چې به قبر ته کېناست نو په جواب شو او دومره به یې وجړل چې ګیره به یې د اوښکو نه لمده شو نو چا ورته وی د جنت او د دوزخ ذکر کېږي جالی نه و چې د قبر ذکر وشي جالی الله ما د خپل محبوب نه اورېدلی چې قبر د آخرت د پوړو نه لومبی پوړی که دا د چا ښه شوه وروسته به د دې نه ښي او که دا د چا خرابه شوه وروسته به د دې نه سختې را روانې او دا د وحدت دا هغه کوټه ده چې یوازې به پکې پروت دی دا د مارانو لړمانانو کوټه ده حضور پاک فرمایي په یو بدعمله کم از کم اویا ماران به مسلط شي سهار او ماښام به ټکونه ورکوي او کم مار دی الله الله که یو اجدها دنیا ته خوله راوویستله او دنیا کې پوکي وو نو تا چې څومره شنه بوټي دي وچ به شي دومره خطرناک ماران دا پرې مقرر لړمانان پرې مقرر دا به ټکونه ورکوي دی به چغې وایي خو چغې خو کار نه کوي حضور پاک یو ځل د مدینې منورې په مقبره تېرېده ودرې صحابو ته او بیا تپوس وکړه وی دا څوک دي دا دوه کسان ولې د الله رسوله انهما لیعذبان دي ته عذاب میلاوي دې دواړو قبرونو والا ته عذاب میلاوي وما يعذبان في كبير ایسه ډېر لوی څیز کې ورته عذاب نه میلاویږي معمولي غوندې غلطي کړې له هغې کې رانیولې شوې بلا وانه لکبیر خو ګناه کبیره ده ور اسان غوندې ځان ساتل ته اسان و ګران نو خو ګورې الله پې خفه کېده غټه ګناه وه څنګه اوس به راته پته ولګي د قبر عذاب ګور یوازې کافر له نه دی مسلمان بدعمله لم دی ولې وی دا یو کس چې و ده به د چغلۍ نه ځان نه ساته چغل خور او دا بل کس چې و ده به اودس نه وچاو د متیازو نه به ځان نه ساته اوس چې لوی مستر یي که نه لوی مستر او ښه ایسري کړې پتلونې چولي نو ځان ورته په دې بدې ښکاري چې دی په کاغذ یا په لوټنانو چې متیازو نه بولو نه ځان نه ساته او دا بل چغل خور نو بیا نبي علیه السلام مبارکه یو څانګه راواخېسته په میندې نیمه کړله نیمه په یو قبر ښخه کړه او نیمه په بل قبر ښخه کړه وی ممکن ده چې تر څو دا څانګې اوتې شوي ني نو الله به د دوی په عذاب کې اسانتیا راولي دغه قبر کې د عذابونه پراته دي دغه قبر او ډېر خلک وایي هلکې څنګه عذاب دی مونږ خو قبر وکنو کې مارو نه پکې لړم نه پکې اورو نه پکې خوشبویي وه مونږ وکتل هېڅ هم پکې نو نه پراخه ما خو د هغه قبر سره خوا کې بل قبر که نه نو دا خو پراخه خو نو او نه مونږ چغې واورېدې هغه خاورې شوې دي زما رومه د آخرت بعضې څیزونه الله زموږ نه پټ ساتلي او مثال یې در کوم ستا عقل به اوس واخلي بعضې څیزونه الله د آخرت زموږ نه پټ ساتلي ولې که دا مونږ ته ښکاره وې بیا به اسلام د زور د مخه او دویم څه بیا به په دنیا کې چا ژوند نه وې تېر کړی چې ته په مقبره تېرېدلې او د پلار چغې دې اورېدلې په قبر کې کله دې خو که بدو نه اسلام به دې بیا راوړه یا قبر دې خوا کې کنولې او د هغه بویونه در باندې لګېدلې بیا به اسلام د زور د مخه و کله دې خو که بدو منه به دې کړ وره چې نه منم دغې سره څوک و لیده به لکه مخامخ چې درته اور ښکارې ته نه ور دی او بیا به څو ژوند به دې تېر کړی چې ډوډۍ دې خوړه ښځې راته ډوډۍ ښیوه یا ښځې لرکه نه مې تېرېږي د بابا هغه تریکې خو مې هم په ډاله کې پرتې خو که ما خو غلط تلیم به دې د پلار چغې اورېدې که راتلې هم به دې چغې اورېدې که اورېدې هم چغې او که راتلې هم چغې د رور به دې اورېدې د ګاونډي به دې اورېدلې ښځه دې مړه وه د هغې به دې اورېدلې دا کریکې به دې اورېدلې ژوند به دې څنګه و دا خدای پټ ساتلي بعضې څیزونه الله پټ ساتلي دي پټ دغه خاورې دا زرې زرې کې پرتې دي په دا قبر کې دا د خپل روح سره د هغې مضبوط تعلق دی کلک دغه زرې زرې الله ته معلومې دي ما ته نه دي معلوم الله ته او الله به هغه ذراتو ذراتو له مذاب ورکوي زه د مثال در کوم چې تاسو پرې پیش یو ماشوم د مور په غېږه کې دا ماشوم کله ویریږي په دې خوب کې دا ولې یریږي دې خوب ویني دا ماشوم کله مسکي شي په دا خوب کې دا ولې مسکي کېږي دې خوب کې مور ته خبر ده دې خوب نه غېږ کې پروت دی مور ته نه ده خبر
بل مثال هم در کوم 2 کسه په یو کټ کې پراته دي. یو کس خوب ویني په خوب کې امریکې ته روان دی، حج له روان دی، کابل ته روان دی، کراچۍ ته روان دی، په خوب کې لګیا دی، په خوب کې یو خوبونه ویني. هلکه تاسو وینئ داسې خوبونه که څوک پکې زمینداري کوي او څوک پکې امامتي کوي او کلنډر پکې چغې وي پېښور له باروبار. خوب یې دي که نه خوب یې. او بل کس خوب ویني چې هلکه زمرې راپسې دی، منډې دي، څوک وایي کوي کې پرېوتم، څوک وایي سیلاب کې پرېوتم. او چې راویښ شي که نه نو خولې ته روانې خولې او ټول لچي. او زه ما ته ټلیفون وکړي یا بل ته یاره چې یو ناشنا خوب مې ولیده. څه خوب دې ولیده؟ یاره چې خو زمرې راپسې و خو خدای ته بچ کړم. مار مې په خوب کې ولید بس ټک نه بچ شوم. لرګی مې کابل ته پکې ځي، دی خو پکې زمینداري کوي، دی خو پکې یوې کوي، دی خو لګیا دی پکې سعودي ته روان دی، دی پکې حج کوي، دی پکې عمره کوي. لیکن خوا کې ورسره بل انسان دی، اتیسته نه دی خبر. وزه سخت یم تېرې شي زمري م پکې په منډه ولیده، چکونه م پرې ولګول، خولې م ته روانې دي، بل سړی کې خوا کې پروت دی ته نه دی خبر. دا یو مثال شو. دقه عذاب دی مړي ته، خوشحالي دی مړي ته میلاویږي، لیکن خوا کې بل انسان دی ته نه دی خبر. دا یو مثال شو. هلکه چغې وې موږ څنګه نه وو؟ پیریان خو منو که نه منو؟ پیریان خو په دنیا کې شته که نه؟ پیریان چې ژوند ته دې خبرې به کوي که به نه کوي؟ موږ چغې وو، هغوی هم چغې وو، ایم شور کوي، ایم چغې وایي دلته راشه هلته راشه، دا وکړه هغه وکړه. تاسو د پیریانو شور چاته ولیدو؟ نه. موږ سره پیریان په درسونو کې هم راسره ناستې کړي، په درس کې موږ سره پیریان پاتې شوي. او باباجي سره زموږ په دلته د دنیا پیریان دې مشرانو ته پته هغه چې بغله دوره کوله د هغه سره 15 کسان پیریان لازما په درس کې. دا د ټولو سپین ږیرو ته پته تپوس وکړئ د سپین ږیرو مشرانو نه، کارونه یې پرې کړي. شورګرې ته به یې لېږل، خشاکونه به یې پرې کړل، کارونه یې پرې کړي. هل به یې نه وې مونږ ورته ته مونږ ته خیر ولې نه وي دا هغه به خاندل ځناور به وي وي دا ځناور بیا ځي بیا تښتې وي ځکه نښې کار به یې پرېښود، تبر به یې ورکړه، اره به یې ورکړه او دغه شوردر کې به یې پرې لښترې به هل به یې نه وي. یو ځل ما ورته قصه کوله، ما ته یاره په دې خیري دوره کې راځي یو سپین ږیري پکې پیری و بوډا و، ما له راغی ما ته چې ځم کابل ته او تا له اوچه میوه راوړم یو بوجۍ راکړه. بوجۍ مې ورکړه وي ځناور چې اخیستلې دی بیا رانغی وایي بوجۍ رانه یوله وایي خندل وې کېدای شي مل به پیریان په دې وطن کې مونږ سره اوسېږي تاسو د هغې چغې اورئ؟ نه. شور اورئ؟ نه. ورونه زموږ خو د ایمان دی، دلته فرشته ناسته دی، ښي طرف ته نیکۍ دي کي، ګس طرف ته بله فرشته ناسته ګناه نه کي، یو بل سره خبرې هم کوي. تاسو یې اورئ خبرې؟ نه. او بل مثال به هم درکمه، حضرت جبریل علیه السلام به راغی او پیغمبر علیه السلام ته به یې ټول صورت تلاوت کړ. په حضور پاک به داسې شهردار دی چې سترګې مبارکې به یې وپړسېدلې او وجود به یې رپېده او خولې به ترې بهېدې او تلاوت د قرآن به یې کو. صحابه به اورېده؟ نه. خبر هم تي نو هغه به اورېده دي به نه اورېده. یو ځل نبي علیه السلام حضرت عایشې صدیقې ته فرمایي وی عایشې هذا جبریل یقرئک السلام، جبریل ولاړ دی په تا سلام اچوي. عایشې وعلیه السلام د الله رسول زما دې په ده سلامي ترى ما لا اره وی تی ویني او زه یې نه وینم. پیغمبر علیه السلام یې خبرې اوري هغې ویني، عایشه صدیقې خبرې نه اوري هغې نیني. دا یو مثال شو. نو د آخرت حالات دا وي خو موږ نه خدای پټ ساتلی همغې پیپیږي ذرې ذرې دي ولې ني موږ نه خدای پټ ساتلی دي ولې که موږ ته ښکاره شي او موږ یې ووینو ایمان به بیا که د زړه ښې او که بدي هغه د پښتنو خبره پلار به دې ایمان راوړي، بیا د پښتنو خبره مور به دې بیا ایمان راوړي. دومره درزار چې شروع دی او دینونه شروع دي بشر جانه څه دې خیال دی هغه ښې او که بدي ایمان به راوړي او د دې چغې د لاسه به څوک ژوند تېر کړي وخت به تېر کړي. دا خدای پټ ساتي. باباجي ته مونږ یو خبره کوله په درس کې یو ځل نه څو ځله او د دې خبرې به سیف الدین کاکا د خدای پاک وبخي الله دې وبخي هغه د هغه خاص ملګری محمد سید حاجي صاحب و دا ډېر به ورسره ناست و. نو سیف الدین کاکا به ګواکه و په دغه موقع دې ورسره وي دې ګواه یې ده نه تپوس وکړې خو تاسو ته هغه مقبره و قبر ځکه نه ښیم چې زمانه داسې ده چې بیا به ټول ورځئ دا قبرونه به تاویږي. یو مقبره کې راته یو قبر وښو وي پلانکې مقبره کې دا پلانکې قبر دی وي د دې تخوا کې چې قبر که نه او پیرانو جومات کې ما دوره کول سبق مې وي طالبانو ته د یو سړي نوم یې واغېست اوس مې هېر دی چې څوک و خو یې راپسې راغی ما ته وایي چې ته راشه مولي صاحب ملې پکې راووته
اوخ رمټ پروت دی. موږ خو به طالبانو ته وي چې ګوره د بعضې انسان دا وجود د خاورو نه خدای محفوظ ساتي او بعضې زر خاورې کېږي، بعضې 2 میاشتې پس خاورې شي، بعضې 10 میاشتې پس، بعضې کال پس، بعضې دا د روح او د بدن تعلق دی او په هغې طالبان پوهېږي، تاسو پرې نه پوهېږئ ځکه یې درته نه وی. یوه ما طالبانو ته کې ځای کېدو چې دا تماشه وسوکې چې تاسو وایئ چې یاره دا څنګه په خاورو کې پروت دی. ورل وایي چې څنګه ورلو او ما ورته وکتل نو سړی کفن پې د پاسه پروت دی، کفن هم سالم دی او سړی په قبر کې بلکل سلامت پروت دی او په دې سینه باندې خنجر دی چا په خېټه والي او په سینه په دې خېټه کې خنجر هغه 2 مخي دی چې هله نی پرته ده. پخوا به ټوپکې تمکې نه وې دا به مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي ما ته پته نه لګي خو حسنالدین کاکا څوک و څوک مشر بوله دی کریم تېر شوی وی حسنالدین کاکا ور ټوپ کړې او هغه چاړې ترې راښکه. چاله خو قیمتي شي وي که نه، چاړې ترې راښکه. وایي چې چاړې ترې راښکه وینه دې شروع شوه، مړې ده وینه. ډاکټر دا مني، حکیم دا مني چې د مړې نه دې وینه روانه شي. دلته کې مړ چې خو ټول رګونه وچ کس شو، وینه د کوم ځای نه وینه دې روانه شوه. خیر هغه ټوپلې رالوپه کېږدو، مالوکې رالوپه کېږدو خو وینه نه بندېږي. وایي ما ورته وی حسنالدین کاکا دا به مشر ده کو چې باباجي به زموږ حسنالدین کاکا وي. ما ورته وی چې راکړه دا چاړه. وایي چې چاړه یې راکړه نو موږ له په هغه زخم کې کېښوده نو وینه بنده شوه. او دا چې د خلکو دې خښه او دا چاړې وله په دا خېټه کې پرېښېده نو په دقه وجه یې پرېښه. دا به موږ ته قبر هم هغه ښوي پلانکۍ مقبره کې پلانکي ځای کې دا قبر دی. او دې نه مخکې به درته ویم په احد کې چې کوم خلک شهیدان شو حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي وی زما پلار هم پکې شهید شو. ډېره زمانه تېره شوه عالم یې بس خفه و. وی مونږ چې دا مړي راوړل مدینې منورې مقبرې ته نبي علیه السلام وفرمایل چې موړ یم دلته یې پرېږدئ، دلته یې ښخ کړې. یاره بس وی ډېره موده پس مړه کې راغلل چې زه خپل پلار وباسم او ده سره بل ملګری هم ښخ و. 2 کسه په یو قبر کې ښخ و ځکه چې په احد کې شهدا ډېر ځمکه سخته و کو صحابه څه زخمیان هم نو قبرونه کریستل ګران نو په یو قبر کې 2-3 ښخ کړل. یم چې زما پلار د بل سړي سره یو ځای ښخ دی دې ته راوباسه. وایي چې قبر مې وکنیسته او پلار مې راوویسته وایي داسې پروت و لکه پرون چې پروت دی مړ شوي. او بله د دې نه هم ناشنا وره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اعلان وکړو. اعلان یو نیر یې راوسته د احد په خوا کې وایي دلته نیر راولم بل ځای نشته چې پرې راولم. مهرباني وکړئ چې که د احد کې دې علاقه کې د چا مړي وي نو خپل مړي وباسئ او مدینې قبرستان ته یو ځای یې بل ځای ښخ کړي. نښه یې چونه واچوله په هغه وخت کې چې نیره راوسته خلک رالل د چا قبرونه پکې نیم رالل د چا پکې زیات رالل د چا پکې پوره رالل بس صحابه ورته ونغښتل او خپل مړي راوچت کړل. ګوره د کمې زمانې خبره ده، عمر صاحب زمانه ده، روغ او سالم پراتو خپلو مقبرو ته یې یوړل. او د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه متعلق راځي دی د قسطنطینیه په غزا کې شهید شوی دی او دی هلته دفن شوی نو اوبه پرې راغلې دریاب په غاړه دفن شوی اوبه پرې راغلې نو خوب کې چا ولیده وی دلته چې زما قبر دی اوبه مې خرابوي ما به دې ځای نه منتقل کې 600 کاله پس څو کاله پس 600 کاله پس نو چې قبر یې وله وکنیسته نو داسې پروت و لکه پرون چې دې مړ شوي و ښخ شوي. دا د الله یو خپل نظام، دلته خپل نظام هلته خپل. دا مونږ چې ګرځو د خدای څومره لوی قدرت دی. دا مونږ چې سترګې رپو، دا مونږ چې عقل لرو، دا ژبه چې دغه قوم ژبه څومره تیزه واخته خېږي حالانکې نه سندان شته او نه زرتک شته. کوټې غوندې دا ژبه د غاښونو سره لګي او د شاته نو پسې هوا را روانه ده او څومره تیز اواز دی. د خدای څومره لوی قدرت او څومره ښکلی طاقت. عمرونه دا د الله قدرت دی، دا الله نښې دي چې رب العالمین دغه مړي باندې په دې قبر کې خوشحالي هم راولي، په دې قبر کې په دې مړي خفګان او تکلیف هم راولي، راحت هم پرې راولي، عذابونه هم پرې راولي. اپې پوه دی خو مونږ پې مونږ الله دا ډېر پټ ساتلي او د ټولو نه لویه خبره دا ده چې الله وایي د قبر عذاب شته، پیغمبر وایي شته، الله وی فرشته شته، پیغمبر وی شته، الله وی پل شته دوزخ د پاسه نری پل سویرات، پیغمبر وی شته، الله وی جنت شته دوزخ شته. نو زما عقل که رسی که نه رسی نو زه به د خدای او د رسول منم.
که ته وایې نه زما عقل ورته ورسېږي منمه او که عقل نه رسي نه منم نو دا تا په عقل اعتماد وکړو په خدای او رسول اعتماد ونه کړ او موږ به د عقل په مقابله کې په چا باندې اعتماد کوو په الله او په رسول نو دقه د قبر مشکلات او دا پریشانۍ سره روانې دا زموږ په سر ده امام بخاري رحمت الله علیه چې ښخ کړه امام بخاري رحمت الله علیه نو د قبر نه به خوشبویان خلک به راتلل او خاورې به یې تختولې د خوشبویۍ دپاره بیا به خوشبویي تله بیا به تله خلکو به بیا خاورې تختولې بیا به یې خاورې تختولې او شاګردانو پې د پاسه بیا خاورې جوړې قبر به یې جوړو اخره کې شاګردانو الله ته درخواست وکړي یا الله ته خو د کرامات او برکات خلکو ته ښکاره کې مونږ په غم اخته یو هر وخت قبر جوړو د هغې نه پس خوشبو بنده شوه او لرګي پې د پاسه کېښود مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه د قرآن ټول عمر خدمت کړی دی دا خو دنیا ته معلومه ده چې د قبر نه خوشبویي را زموږ د دارالعلوم دیوال په اکابرو کې لوی شخصیت تیر شوی قبر نه خوشبویي نو دا بعضې نمونې ښودلې کېږي عیسی علیه السلام چې په قبر تیر شو مړي ته به قم باذن الله مړی به درېده او ځمکه به وشلېده او بار به ترې ووته یو مړي ته وایي قم باذن الله ځمکه وشلېدله مړی ته بار راووته د مړي دا نیم سر او ګیره تک سپین او نیم تور هغه عیسی علیه السلام ته لکه دا ولې دا راباندې څه چل شوی دی وایي دا صرف هیبت ته وجې نه سپین شو یعنې چې خله مړ کېدم دا تورو دا سر و سپین وایي بیا ګنې قیامت شو وایي ښه اوس بیا الله ته ویم چې دنه څه وباسي او واپس خپل قبر له ځي وایي ښه ټیک شوه وایي ته څوک یې د عیسی دا یو معجزه شوه وایي ښه یو مهرباني وکړه یو مهرباني چې کله مې ساره نو اوس الله وباسي نو الله ته یو درخواست وکړه چې ځان قدر نه مې ګورې وساتي زه کومه زمانه کې زرګونه کاله مخکې مړی ما او زما په خوله کې اوس هم د ځان قدم تریخوالی پروت دی څومره جنګیالونه د مارونه زموږ مخې ته پراته دي او د قبر دا خطرناک جرم ستاسو په دې یو مقبره کې نوم یې د تنالت دا ماته پته ده دا مقبره کې یو مړی پروت دی ډېرو ملګرو ته به پته وي نو چې کوم ځای میږي نو د هغه د قبر نه یو چونډی خاوره راوالي نو د میږو په سوړی هوا کې نو میږي بیا نه راځي تښتي میږي کالې والي او تښتي دا ولې مشران نه مې تپوس وکړو وایي دا سودخور و د قبر نه یې خاوره واله او د میږو سوړي سر کې تښتي به وروره موږ نشو کولی که نه نوسي بیا وایي زامن خو به غیر اوس نوسي بیا وایي چې دا ته څه کوې ته زموږ د بابا قبر خلکو ته دا حالت دی وروڼو د قبر ډېر سخت ژوند دی تریخ ژوند دی چقلی خوشحالۍ هم پکې دي مسلمان له او تکلیفونه هم پکې دي عذابونه نو ډېر لوی سفر دی نو دې سفر ته به انشاءالله مونږ څه نه څه تیاري خو به کوو که نه دنیا له کوو نو چې مونږ هغې سفر له هم څه نه څه تیاري او د قبر د عذاب نه چې ځان بچ کړې د هغې لپاره خصوصي نسخه چې ده لکه د سر د دل خپله نسخه وي د سترګو خپله نسخه وي هغه د ماسپښین لمونځ دی ماسپښین لمونځ چې څوک نه کوي قبر عذاب به یې زیات وي ماسپښین لمونځ څوک پابندۍ سره کوي نو رب العالمین به د قبر د عذاب او د فتنې نه څه نه څه محفوظ ساتي لمونځ خپل کوئ شوق سره خپل لمونځ کوئ لمونځ مه پرېږدئ ښه ټولو ته وایم او روجې خپلې نیسئ نفلي هم کله کله نیسئ که د شپې پاسې یو 2 رکعته نفل کوئ او د لمونځ نه ځان مه خلاصوئ لمونځ ډېر قیمتي شی دی په دې الله ډېر خفه کېږي لمونځ لږ په قلار قلار کوئ زکات ورکوئ چې بالکل پرېږدئ چې په چا زکات وي چا لیاقت یې بچو لیاقت مسؤول هغې ته د عذاب نه خلاصولی شي او که حج در باندې فرض وي او څوک مالداري نو حجونه له داخلې وکړي غیبت مه کوئ چغلي مه کوئ شیطانت مه کوئ مخلوق ته سپک مه ګورئ چا ته ضرر مه رسوئ او دوکې والا تجارتونه دوکو کارونه مه کوئ خپل ذکر کوئ درود شریف وایئ لږ ژوند دی چې خدای پاک خوشحاله او د آخرت خوشحالۍ خدای سره دی چې مونږ له الله د دنیا او د آخرت خوشحالۍ راکړي دعا کوئ رب العالمینه هم د قبر د عذاب نه وساتئ یا الله مونږ د قبر د عذاب نه وساتئ یا الله مونږ د قبر د عذاب نه وساتئ یا الله زموږ مور او پلار چې د چا مور او پلار یا چا رشتهداران مړه دي او الله د قبر په عذاب کې مبتلا دي خدای د جمعې مبارکه روز زموږ د هغې لپاره سوال کوو خدای د قبر عذاب پې ختم کړي یا الله د قبر عذاب پې ختم کړي زموږ د مردګانو قبرونه رڼا کړي خدایه تیارې پې رڼا کړي الله زموږ د ټولو د قبر د عذاب د فتنو نه امن نصیب کړي یا الله په سوالو جواب کړي یا الله کامیاب کړي د قبر په سوال
د سوالونو په جوابونو کې الله به کامیاب کړي، د قبر تیارې را باندې رڼا کړي، د لمارانو له لمانانو د عذابونو نه مو ساتې، او الله د جمعې مبارکه ورځ د دا نه درخواست کوو ایمان هم نصیب کړي، خدای د اسلام مطابق زندگی هم نصیبه کړي. ته زمونږ رب یې، مونږ دا زمونږ ایمان دی چې ته زمونږ رب یې، دا زمونږ ایمان دی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زمونږ پیغمبر دی. خدای د خپل او د خپل ښکلي پیغمبر د اتباع او تابعدارۍ توفیق د مو نصیب وګرځولی کړي. بچي م د لوفرو د ژوند نه وساتې، د ګناه نه م زړه تور کړي. الله چې څوک بیماران دي ته وله شفا ورکړي، د چا د زړه څه مقاصد دي خدای ته وله پوره کړي. اله العالمین که څوک بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې ته وله روغ صحتونه ورکړي، څوک په پریشانو کې مختلف پریشانۍ وله په خوشحالو باندې بدلې کړي. الله چاته یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ وي هغه په روغو بدلې کړي. الله موږ د بغضیانو د بغضونو نه وساتي، د حاسدینو د حسد نه مو ساتي، د شریانو د شر نه مو ساتي، او د اتفاق او د اتحاد زندګي م نصیبه کړي، او د دنیا او د آخر د رسوایۍ نه مو ساتي. الله د دنیا او د آخر د رسوایۍ نه مو ساتي. الله د دنیا او د آخر د رسوایۍ نه مو ساتي. الله زموږ وروڼه خویندې، د هغې اولاد دوستان بچي او د هغې اولاد الله د دنیا او د آخر فایدې، خوشحالۍ او نعمتونو باندې مالامال کړي. بعضې دوستان زموږ د ډېر لرې لرې ځای نه دي جومات ته لمانځه له راځي، الله په یو قدم وله اجرونه ورکړي، د زړه مقاصد یې پوره کړي، اضافات و بلیاتو نه په امن و امان کې وساتي. او زموږ د محلې دا کم ملګري چې زموږ د دې میلمنو خدمت کوي، دعا وکړئ چې الله تعالی دوی ته د خیر او برکت ورکړي، او الله یې خوشحاله ژوند نصیب کړي. اخر وخت یې په کړي دا کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د ماربلو پوخ قبر جوړول په شریعت کې منع دي. قبرونه پخول ښه نه دي، قبر د کچی او خښتې لګول په لحد کې او یا په قبر لګول دا هم ګناه ده. نبی علیه السلام په خپله وایي حضرت علي او لوړ قبر جوړول چې ډېر لوړي، نبی علیه حضرت علي صاحب وایي نبی علیه السلام په دې مقرر کړم چې لاړ شي چې کوم قبرونه لوړ جوړ شوي دا روان کا او برابر یې کا. نو زیات نه زیات قبر یو غاړه د ځمکې نه یو لیش اوچته، بله غاړه د ځمکې نه یو لیش اوچته، او داسې سنګزن چې اوبه ترې لاندې بیږي. بس دقه قبر دی پخول، خښتې لګول، جاندۍ په قبرونو باندې لګول او شمې پې بلول، او دا ټول د شریعت خلاف کارونه دي. مالګې کېښودل او هغه ساتل دا د شریعت خلاف کارونه دي. دا نه صحابو کړي دي، نه تابعینو، نه په کتابونو کې ذکر شته، بلکې نبی علیه السلام د قبر د جوړولو نه او د پخولو نه سخت منع کړې ده. غلافونه په قبر باندې اچول او قبر باندې قیمتي څادرونه اچول دا بالکل منع دي. او بعضې خلکو په هغې څادرونو آیت کرسي او د چارکول لیکي، نو سپی راشي د پاسه پې خپور والی د متیازې پې وکړي. که دغه ني نو خاورې خو پې وللوځي که نه. نو قرآن پاڼه څه داسې راواله او کوله په میدان کې کېده، بېادبي ده که نه ده. او څوک په ښځو باندې د قرآن شریف آیتونه لیکي، آیتونه به نه لیکي. ښځو باندې اکثر سپی په اوچته کې متیازې پې وکړي، او که دا مې د قرآن شریف بېادبي ده. او مړي له څه فایده نه ورکوي، مړي له هغه څیز فایده ورکوي چې په دنیا کې د کوم عمل کړی دی، چې مړ شو خیر او خلاص. تا له مړي د فایده هغه ورکوي چې ته دلته تلاوت وکړې، ثواب ورته وبخي، 2 رکعته نفل وکړې د هغې ثواب ور وبخي، دعاګانې کې د هغې ثواب ور وبخي. زوی ته عالم پاتې شوي هغه وله فایده ده، صدقه جاریه په ژوند کې کړي هغه وله فایده ده. دغه د مړي د فایدې څیزونه دي. او ورځ به ډېره سخته ده ورونو، د خدای یقین وکړه ډېره سخته ورځ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا خلق به تنگ شي په دغه ورځ، او په خولو کې به ډوبي، څوک به د کونډو پورې په خولو کې ډوبي، څوک به د نامه پورې د خولو کې ډوبي، او څوک به د غوږونو پورې او د خولې پورې په خولو کې ډوبي. د دنیا دا خوله چې ده خوله خو اوبه دي، چې دا د انسان نه وبېږي نو دا خوره شي، دا سطح هواره ساتي شي اوبه. لیکن د آخرت خوله د دنیا د خولې په شان نه ده، چې د چا نه خوله بېږي هغه پورې به ولاړی لکه د جامې په شان، او توبه یې سوځېږي به په دې خوله کې. دا خلک به راغونډ شي، دا د محشر د میدان دا خلک جرګه به جوړه کړي. یاره دا خو دا ورځ ډېره سخته ده، او ګرمي ډېره زیاته ده، لوږه هم ډېره زیاته ده، او تنده هم ډېره زیاته ده. څه وکړو چې الله حساب کتاب وکړي؟
جنت او دوزخ بخپل کار کوي خو چې دی غم نه خلاص شو. بعضې مشران به پکې وی راځي چې خپل نیکه له لاړ شو حضرت آدم علیه السلام ابه سفارش وکړي چې الله حساب کتاب شروع کړي. حساب کتاب به نه شروع کړي دی به لاړ چې حضرت آدم علیه السلام هغه ته به وایي ته زمونږ نیکې مونږ ستا اولاد یو او الله د سره لوی احسان کړی دی په ډېر لوی قدرت یې پیدا کړی بغیر مور او بغیر د پلار نه. اشفع لنا ربک خپل رب ته زمونږ دپاره سفارش وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. حضرت آدم علیه السلام ورته وی لستو لذلک دا کار نشم کولی که زه پروردګار ته ویم چې یا الله دې امت سره حساب وکړه الله ما ته وی ښه تا اونې له ګوتې وجوړې جنت کې خو ته ما منې کړی وې چې دغه اونې له به ګوتې نه وړې او تا ګوتې یوړې زه به الله له څه جواب ورکړو. زما په زړه کې دقه یو شی پروت دی ما نه که الله تپوس وکړي څه به کوم لستو لذلک دا کار نشم کوم. ګوره پیغمبران به قسم په خدای یریږي به یو حدیث پاک کې راځي پیغمبران چې په پولیسویرات تیریږي دوی به څه وایي رب سلم سلم یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر. دومره سخته ورځ ده موږ غافل یو د دنیا ژوند دی او منډه ده او دولت دی او پیسه ده او پیدا کول دی او حرام او حلال ته نه ګورو جب او لاسونه او خپې ټول بې ځایه چلوو. د آخرت ورځ په خولې منو خو عملي تیارې وله نه دی کړی دی به وایي موږ څوک وو مونږ ستا بچي نه یو زما بچي خو زه الله ته نشم ویلی وی تاسو داسې وکړئ ما نه وروسته یو بل پیغمبر تیر شوی د لوی مرتبې نوح علیه السلام هغه له ورشي دا خلک به نوح علیه السلام ته راغونډ شي هغه ته به وایي چې د آدم علیه السلام نه پس د لوی درجې پیغمبر ته وي او دا دنیا بیا الله ستا نه آباده کړې ده. اشفع لنا ربک ته زمونږ دپاره الله ته سفارش وکړه چې دې ځای نه خلاص کړي دوام کړي ابوی زه چېرته کولی شم ولې ما دې قوم ته خپل قوم ته خیري کړي دي 9.5 کاله یې ورته تبلیغ او دعوت وکړه او چې بیا ترې تنګ شو نو خیري یې وکړه رب لا تذر على الارض من الکافرین دیارا الله په دې مخ د ځمکه د کافرانو یو کور پرېږده دی دا هلاک کړي. نو که زه اوس پروردګار ته ووایم وایي به چې ښه دنیا کې دې ورته خیرې کولې اوس وله سفارشونه کې نشم کولی نشم ودرېدی طاقت نه لرم. ان ربي غضب اليوم لم يغضب قط ولن يغضب بعده ابدا. الله دومره غصه دی چې د دې نه مخکې او د دې نه وروسته به داسې غصه نه وکړي او نه یې کړې ده نشم ویلی پیغمبر نشي ودرېدی. موږ څوک وو یاره وي تاسو یو کار وکړئ یو بل پیغمبر ما نه وروسته تیر شوی د لوی مرتبې ابراهیم علیه السلام هغه ته ووایه دی به دا جرګه لاړه شي ابراهیم علیه السلام ته کېږي مونږ له الله په دربار کې سفارش خو زه کولی نشم کولی زه چېرته کولی ولې ما یو 3 خبرې داسې کړي دي چې هغه که ماته الله وایي چې د دروغو شکل دی شکل یې د دروغو دی دروغ نو لکه یو مقام کې چې هغه د مصر بادشاه بیبي ونیوله نو دې بیبي ته وایي چې په مخ د ځمکه نن زما او ستا نه بغیر بل مسلمان نشته ته زما د اسلام خور یې او زه د اسلام ورور یم نو که بادشاه دنه تپوس وکړي نو وایي چې دا مې ورور دی خاوند مه یادوه چې دا مې خاوند دی ولې خاوند که به چا یاد کړي نو وله بې وجه بیا نو ګوره دا دروغ نه دي که یو سړی وایي چې خپله ښځه یاده کړي چې دا مې د اسلام خور ده نو دا دروغ خو نه دي رښتیا خبره خو شکل ټیک نه دی شکل د دروغو دی او دروغ نه دي پیغمبر نه ګورې دروغ نه صادرېږي پیغمبران الله دروغو نه محفوظ ساتلي یا هغه چې کوم وخت کې بوتان یې مات کړل او تبرګې د غټ بوت په اوږه کې یې ځان کړ او خلک راځي زموږ خدایان تا وجلي دي دی بل فعله کبیرهم ده وجلي دي تبر د هغه په اوږه کې یې ځان نو دا هم دروغ نه دي دی هغوی ملامته کول چې هغوی ملامته شي چې خو دې څنګه وال کوي د لاس خو نه ړقي ملامته کول یې دروغ یې نه وي خو شکل یې داسې و ظاهري د دروغو په شان دی نو ما دا 3 خبرې کړي دي دوه دا یو چې قوم کله ته اختر له درته وي ته را سره لاړ شه دي وي اني سقیم زه بیمار یم نو روحاني مریض و اټینشن نه لویه بیماري بله کم نه په زړه مې بوج دی لیکن سقیم خو ظاهر مریض ته سړی وي ظاهر کې خو جوړ و نو شکل یې
ظاهر کې برابر نو د دې خبرې نور دروغ نه دي حقیقت دی دا درې خبرې مې کړي دي یریږم الله وایي چې تا ولې داسې وې زه به جواب ورکړو وایي موږ څوک وو وایي لاړ شئ موسی علیه السلام دا خلک به راشي موسی علیه السلام ته خدای دپاره زمونږ د الله په دربار کې سفارش وکړه چې مونږ خدای دمه کړي موسی علیه السلام وایي زه چېرته کولی شم ولې وایي ما د 2 کسو جوړه کوله خلاصۍ مې کوه یو شیطان و په سوک مې و مړ شوی دی بس که ما ته الله وایي چې سړی دی ولې وژلی دی زه به څه جواب ورکړم نشم کولی ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط مثله قط دومره غصه دی الله چې د دې نه مخکې دومره غصه چېته نه ده کړې ولن یغضب بعده او داسې غصه به چرتې ونه کړي نشم بی موږ څوک عیسی علیه السلام له ورشي دا خلک به عیسی علیه السلام له راشي هغه ته به وایي ای عیسی تا باندې خدای لوی احسان کړی دی بې پلاره پیدا کړی ستا خبره مني خدای لپاره ته الله ته ووایه چې د حساب کتاب شروع عیسی علیه السلام وایي لستو هناک زه نشم کړی عیسایانو د مې عبادت کړی ما ورته نه دي ویلي هغوی کړی دی هسې نه ما ته الله غصه شي چې دا د تا ویلي الله د غصې جواب به څوک کوي وایي موږ څوک وو وایي داسې وکړې نور کړی دی وګرځې محمد پیدا کې صلی الله علیه وسلم د آخر زمانې پیغمبر پیدا کې ادا کار کولی شي هغه ته خدای مخکې وروستو هڅه معاف کړی قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر خدای پاک پیدا کړی وی دا خلک به راشي حضور پاک فرمایي ماله به راشي ما ته به وایي چې ته الله په دربار کې سپارش وکړه چې مونږ الله دمه کړي وی زه به یم چې انا لذالکه دا کار زه کولی شم هېڅ چا ونه که زه به کوم مقام محمود ته به ورشم او مونږ چې د بانګ نه پس دعا کوو که نه چې نبی علیه السلام له مقام محمود ورکړي مقام محمود د الله د عرش د لاندې یو ځای وی هلته به لاړ شو د دنیا د اور وزو برابر یو اوږده سجده به الله ته ولګو او ما ته به الله پړه کې ډېرې ښایسته ثناګانې او حمدونه راواچوي چې اوس حضور پاک وي زما له کې هغه نشته د الله صفتونه به کوم ثناګانې به کوم څونه موده د دنیا د یوې هفتې د اور وزو برابر اوږده سجده دومره یره غالبه ده نو پروردګار به آواز وکړي زوایه سل تعطا سوال کوه چې څه غواړې چې دله درکو اشفع تشفع سفارش کوه چې ستا سفارش قبول کو د لومبي سوال په مسلم شریف کې راځي حضور پاک به ده وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب شروع حساب کتاب به شروع شي نو کېږي به نه ګرانه به خو چې کله شروع شي نو دې ټول مخلوق سره به الله د دنیا د 6 غنټو په اندازه کې حساب کتاب وکړي څلورم یې سره شواروز 6 غنټې او مثال یې ورکوي لکه سړی چې د سپومې ته ګوري دا هر سړی وي چې دا سپومې ما څه مخامخ د ما څه ګوري بل چا څه نه ګوري هر چا سره به حساب کتاب شروع بیا به لومبي حساب کتاب چا سره کوي زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مصر ټولو نه مخکې حساب به کوي یو روایت کې راځي اعلان به وشي حساب کتاب شروع شو او شروع کېږي د حضور پاک د امت نه او حساب کتاب به څوک کوي تله د میزان دا به پولیس فرات ته مخامخ لګېدلی مخامخ پولیس فرات الله په خپله نګران دی په خپله جبریل علیه السلام ولاړ دی اسرائیل علیه السلام به ولاړ دی جبریل علیه السلام ځکه ولاړ دی چې هغه وحی راوړی ده په فرشتو کې ذمه داره فرشته ده اسرائیل علیه السلام ساګانې اوښکې دي که څوک سوال وکړي چې الله مانې مخکې څه استره دومره تله د میزان ده او جبریل علیه السلام به دقسې ورته ولاړي لاس پې نیولي په هغه ډنډه به یې لاس ایښودي او د تلې که دې خیال کړي هغه شی وي داسې لقې راړقې که نه چې ښکته شي داسې شي داسې لسان الميزان ورته وایي هغې ته به جبریل علیه السلام نیغ ګوري نیکۍ به راغېښتلي کېږي په یو طرف ښي طرف کې به او بدی په ګس او ښې او ګس پر څه نه معلومېږي
چې میزان ته به خامخ ودرېږي او پولیس ورات ته مخکې نو دا به ښي او دا بل به دسي د دې محشر د میدان نه به جهنم ته ووي بله لار نشته جنت ته په کومه ځي دوزخ ګیر چاپېره ته دی غرغنډې وایي بله لار نشته او په دغه دوزخ د پاسه پل دی د سویرات په دې به تېرېدلي بل لار شته نه چې حساب کتاب شروع شي حضور پاک فرمایي وی مونږ د ټولو نه آخر امت یو په حساب کتاب به مونږ سره د ټولو نه مخکې کېږي او جنت ته به د ټولو نه مخکې مونږ داخلېږو نو حضور پاک به یو ته به الله آواز وکړي چې یو کس را مخکې کړه چې ورسره حساب کتاب وکړو په خپله خو خامخې کړو رونو که تاسو د انټرویوګانې ورکړي که نه افسرانو له نو دا لومبی انټرویو چې چانالي هغه ډېره سخت دی دویمه درېیمه هم سخت دی وروستو بیا هغه افسر هم یو پوټۍ ګزاره کوي پته ورته ولګي چې دا خلک څونه اوبو کې دی وروستو نو الله خو نه ستړي کېږي او نه پکې دا شی شته خو د سړي په زړه خو دا بوجي که نه د دواړو جهانو سردار فرمایي چې ما سره به هلته حضرت ابوبکر او عمر دواړه ولاړې یو ښي طرف ته او بل ګس طرف ته وایي دا زما د دنیا وزیران دي الله به آواز وکړي شا به یو کس را مخکې که په خپله خوا چې حساب کتاب شروع حضور پاک مبارک باندې به دا وخت ډېر سخت دی ډېر سخت دی خدایا الله حساب کتاب خو ډېر ګران کار دی یو حدیث پاک کې راځي من حوسب عذب چې چا سره حساب کتاب وشو دا تباه شو دی په عذاب کې مبتلا عائشہ صدیقه ورته عرض کوي د الله رسوله قرآن شریف کې خو الله وي فسوف یحاسب حسابا یسیرا چې چا سره به اسان حساب کتاب کېږي ډېر اسان او تاسو وایئ چې چا سره حساب وشو تباه شو وایي عایشې دا خو عرض دی عرض ماشومان بر یو کس محلي یو کس ورشه اوالو دغه کې منې کې محلي یو کس ورشه بروخې نو چې پوره دا عرض دی ته وایي الله مو یې دومره ګناه دې کړې وه دلته مې معاف کړه یې دا ګناه دې کړې وه په نیکو مې دله بدله کړه هسې به هغه خلکو سره احسانات به کوي ولکن من نوقش هلکه که چا سره مناقشه وشوه مناقشه دې ته وایي شا به دونه احسانات مې کړي د هغې مقابله کې دومره نیکۍ راوړه دومره منځونه او دونه پکې کم دي دا څه منځونه دې کړي دي سوچونه دې بل دي دا مې ختم کړل دومره زکات دی څومره دې ورکړی دی چې داسې پوره حساب کتاب وشي ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها د الله د نعمتونو شمیر نشته ګران کار د یو د یو نعمت په مقابله کې ثوابونه کوم دي چې موږ یې پیدا کړو زما وروڼو الله به اواز کې یو کس را مخکې کا حضور پاک هم یریږي چې هسې نه زما لومبي امتي دي حساب کتاب کې ناکام شي الله اعلان وکړي دا خو زما هم بدنامي ده که نه چې د فلانکي پیغمبر لومبي امتي فیل شو دوزخ ته دی دا به څه کېږي حضور پاک چې سوچ وکړي نو ابوبکر به د مټې ونیسي را مخکې چې لومبي حساب تا سره وشي را مخکې شي دی به د مټه ونیسي حضرت ابوبکر صدیق به د لاس راکاږي د الله رسول ما مخکې کړه ما سره دي ما سره وړي دي الله ابوبکر به وایي پریشانه دي ما سره وړي دي حضور پاک فرمایي وی چې د چا په ما دنیا کې احساناتو ما ولا بدل خلاص کړی دی سوا د ابوبکر نه د هغه د احسان بدل به هغه الله د قیامت پر ورځ ورکوي او ما سره په خپل مال او په صحبت کې د ابوبکر عمره مهرباني چا نه دي کړې او صرف د حضور پاک د هجرت د غار درې شپې یو خوا که او دا ټوله مړونه بل خوا که د خلکو هغه ابوبکر به جاړي لاس به د حضور پاک نه راکاږي نشم کولی الله ما الله رسوله ما مخکې کوه دا عمر مخکې بل صحابي مخکې که زه طاقت نشم لرل قسم دې دومره خطرناک منظر به او دومره سخت منظر به
چې صحابه به یو شان جاړي، مسلمانان به یو شان جاړي. اساسانه خبرې خو نه دي. زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تاریخ میں کته یو ټکی به چا نه واورېد نو مې راشه تاریخ یې لږ وګوره چې دا خبره حقیقت دی او که نه. څومره نیک شخصیت دی امام ابو حنیفه، څومره نیک. دا مونږ چې څومره مسایلو دینو باندې لګیا یو عمل کوو د امام ابو حنیفه برکت دی. د قرآن و سنت نه په لکونو مسلې راوښکي دي، څومره ثوابونه یې کوي. او دومره نیک سړی و. دا بدني عبادت هر سړی ګوري خو د مالي د څوک نه ټینګېږي. دومره نیک و، دومره چې د کوفې د ټولو غریبانانو نومونه فهرست یې جوړ کړی و، لوی فهرست. او چې رمضان به راغی نو په کاسو پیسې به یې خلکو له لېږلې، او په اخترونو کې جامې ورکوه، په روژه کې جامې ورکوه، کونډو رونډو لخشیدونه ورکوه. ډېر زیات مالدار و، د کپړې ته تاجر و. او ټوله شپه به یې مونځونه کول، ټوله شپه دروازې به یې روجې نه وې. او په رمضان کې به د تراویحو نه پس 2 رکاته نفل یې کول، د معمولو 2 رکاته. او په یو رکات کې به یو ځل قرآن شریف ختمو، په بل کې به بل ځل قرآن شریف ختمو. مدینه شریفې ته تللی و، قاري طیب صاحب لیکلي په خطبات کې، مدینه شریفې ته تللی و، په مدینه منوره کې 10 ورځې تېرې کړي دي. قصه اوږده ده، 10 ورځې. او ته به او شاګردانو به نه بځې، ته به وایي بس نشم ټینګېدی، ما پرېږدی. شاګردانو مجبوره کړه، اخر ولې دې مونږ پورې خلک خندی. خلک به چې ستاسو څنګه امام دی چې د پیغمبر هم د تېر نه تښتي. وایي قسم دی چې نن مې 10مه ورځ ده چې ما واړه لوی بول نه دي کړی او دسمات یې ما نه دی کړی. یریږم چې هسې نه په داسې ځای کې بول وکړم چې د حضور پاک مبارک قدم نه لګېدلی. ما پرېږدی چې چېرته بار وځم او دسمات کم بیا به راشم. دومره نیک سړی کیدی شي، دومره بهترین شخصیت. او تاریخ مې کتن هغې کې لیکلي و چې د شپې به الله ته ودرېده، جړل به الله ته به فریادونه کول، جړل به. او څه به یې منځونه څومره دي، صدقه څومره ده، روجې څومره دي، ختمونه څومره دي. د قرآن و حدیث نه په لکونو مسلې راوباسي، په لکونو لږ نه 12.5 لکه مسلې هغه په خپل ژوند کې د قرآن او د حدیث نه وښکي دي. 12.5 لاک مسایل. لویه کمیټې 40 کسانو کمیټې جوړه کړې وه او د هغې ټولو تنخواګانې به د ورکولې. لګیا دي قرآن و سنت نه مسلې وباسي. دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شپې الله ته جاړي او څه وایي پروردګار ته. د آخرت سوچ دی ته وایي پروردګار ته جاړي. دا ګیره به یې داسې ویره ونیوه، دا ګیره دغسې به یې ونیول، ای پروردګاره زما یې څه مجلس ده، تا له در روان یم پروردګاره، د دقه سپینو ډکو لحاظ مې وکړ، د سپینو ډکو لحاظ وکړه. دا ډکې به یې الله ته نیول، پروردګار د سپینو ډکو ته. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ځل په باغ کې ناستې، باغ کې حضرت ابوبکر صدیق او په سجده الله ته پرېوته او چې راپاسېد دغته ګیرې ونیوله. دا ګیره حضرت ابوبکر الله ما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلي چې ته د سپینو ډکو حیا کې الله ما سره بغیر د دې سپینو ډکو نه بل څه نشته پروردګار. حضرت ابوبکر صدیق خپل سپین ډکې الله ته مخکې کوي. لوی ډېر لوی عالم د معمر ابن راشد کتاب یې لیکلي د حدیثو چې مړ شو چا په خوب کې الله د سره څه وکړل، وایي چې مخامخ شم معمره څه دې راوړی دي؟ ما چې هېڅ نشته، څه خو وایه که نه. یو حدیث مې راوړی دی د خپل ښکلي پیغمبر، ما د خپل استاد نه اورېدلی دی چې امام زهري دی، هغه د خپل استاد نه اورېدلی دی چې عروه ابن زبیر دی، هغه د خپل استاد نه اورېدلی چې ابو هریره دی، هغه د حضور پاک نه اورېدلی دي او حضور پاک الله تا نه اورېدلی دي چې څوک سپینو ډکو سره ماله راغی نو ماله حیا راځي عذاب به نه ورکوم. الله دا سپین ډکې مې راوړه دي، نور څه نشته. د حدیثو لوی استاد دی، الله دغه سپین ډکې مې راوړه. الله وی بالکل تا ته معمره امام زهري ټیک ویلی دي، هغه ته عروه ټیک ویلی دي، هغه ته ابو هریره ټیک ویلی دي، هغه ته زما پیغمبر ټیک ویلی دي، ما خپل پیغمبر ته درست ویلی دی. زما رونو
نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او دا امت بجاری ټول سره د حضور پاک دی بلا سره خلاصي د الله دربار کې نشم پیش کېدی چې ما سره الله حساب کتابو کې دا عمر یا بل څوک ورمخکې کاله د الله رسول په دې جګړه کې به جړه به یو لوی هیبت دی او یو چغې دي د محشر په میدان کې چې رب العالمین به دغه ځای نه آواز وکړي پرېږده ابوبکر پرېږده تا دنیا کې یو خبره کړې دروغجن کوم دی نه تا ویلو چې ابوبکر فی الجنه د متعلق د جنت اعلان تا کړی لهذا دی جنت ته ځي بې حسابه دی جنت ته ځي او یا زره کسان به بې حسابه بې کتابه جنت ته الله ولیږي زموږ د امت او یا زره بل حدیث کې دقسې راځي او دی او یو زرو کې به هر یو کس سره او یا زره ملګري وي نه پس به باقي حساب کتاب شروع شي دقې ته د خیرت ورځ وایي دې ته د قیامت ورځ وایي دې ته د حشر میدان وایي وړې خبرې خو نه دی حضرت ابو هریره رضی الله عنه څومره لوی شخصیت دی د حضور پاک صحابي او د حدیث لوی استاد چې مړ کېده جړلی جاړي ملګري دې ولې جاړه ستا خو د خپل پروردګار سره یاره دا ماشومان ای ولو چپ شئ که زه درپسې خپله درخیږم تاسو دو څوک نشته چې دا ماشومان چپ کړئ نه مه راولئ بیا جومات ته چې چغې وایي دا واړه دا ماشومان راولي نو په دواره ناست دي زموږ خبرې کوي گپ شپ لګوي نه ابو هریره ته څوک وایي چې ولې جاړې ستا خو لږ ساعت پس د رب العالمین د نبي کریم صلی الله علیه وسلم محبوب سره ملاقات کیږي او ورته څه وایي او ورته وایي چې سفر ډېر زیات اوږد دی او سامان کم دی سړی چې دوبۍ ته ځي دی تمه چې یو کال پس به راځم 2 کاله پس به راځم سعودي ته ځي نو دی تمه چې یو 3 کاله پس به راځم امریکې ته ځي نو دی تمه چې 15 کاله پس 10 کاله پس به راځم را خو به شم لیکن د مرګ په لار کې څوک یو ځل ورغې د ده راتلل بیا شته 10 کاله 20 کاله 10 کاله 20 کاله ختمېدل نشته سامان ډېر کم دی سفر ډېر زیات اوږد دی د آخرت سفر د دنیا سفر مختصر د آخرت سفر اوږد زما رونو د آخرت فکر پکار دی مونږ له او د آخرت ورځ ایمان پکار دی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا چې څوک د الله د ملاقات د آخرت د ورځې سوچ کوي تمنا کوي هغې له دې ځان تیار کړي فلیعمل عملا صالحا نیک عمل دې وکړي ولا یشرک بعبادت ربه احدا او د نیک عمل به صرف الله له کوي الله سره به په عبادت کې هیڅ شریک نه ګڼي یو حقیقي شرک دی او یو خفي شرک دی ریا ورته وایي نه به ریاکاري کوي تاره کوټه شرک چې ورته وایي انما اخوف واخاف على امتي الشرك الاصغر حضور پاک وایي په خپل امت د رکوټې شرک ته یېرېږم قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول الله دا کوټه شرک څه شی دی الرياء والسمعه د ښودنې او د شهرت دپاره د ښودنې او شهرت دپاره به کار نه کوه سرورو مې دا ټکي وي د ما نن مرۍ خرابه ده